ستاسو شاته حاجي صاحب محترمه د ټول ساحې کورونه وران ویجاړ پراته چې د دغه عمومي روډ پر غاړه باندې څه پېښ شوي چې حاجي صاحب محترمه دلته خیر خو دی هېڅ نه دي پېښ شوي فقط دغه قدر دی چې ټک و نه څوک و مته په سرایو کې ښځې و کوچنیان په بعض سرایو کې او په جنو کې شی لا امن و د هغه څه شوبلې و چې مته شیانو بلدوزران پر راوځغلوله بالا مته زما شیان کتابونه و مته یعنې مته ساحې و المارۍ و او دغه تلتکان و کورپچې اوس هم در لاندې دي دغه ټول مته ما ته دا به راوباسمه ده راته ویل مته چې راوځه که نه تا در لاندې کومه نو مته ما چې را میدان کې مته ښځې و کوچنیان مې پر داګ باندې کښېږدم په کښېنم مته پټۍ مې پر واچاوه پټۍ مې پر واچاوه مته چې ما دغه مته دا خلک ورته ونه ګوري وروسته تر دغه بارن و دغه مته دوی دا سړی پسې راچپا کړه پسې راچپا کړه حاجي صاحب محترمه یوه پوښتنه کوم په دا ساحه کې داسې کورونه وه چې ښځې او ماشومان په کښې کې وه دوی پر ونړول و په کښې و د ښځو د کوچنیانو حیوانات هم په کښې کې وو زما خپل سړی هغه مې حیوانات چې تاسې یې وینئ هغه دي اوس زما خپل ښځې او کوچنیان هغه دي تاسې یې ټوله په سترګو باندې وینئ نو تاسو دا خبر ورسره وکړله چې زموږ څه ګناه ده چې موږ دغه سرایونه تاسې نړوئ دوی بیا ولستۍ دغه ګناه ده چې دا د ډمبر غاړه ده دغه طالبان چې یو وخت راشي ما ټول طالبان خو مطلب د دغه ولې و اخواته ګرد وطن یې تر ریګه د لښکرګاه څخه بیا د کندهار تر ښاره پورې ټوله ساحه نیولې د خو هغې طالبان خو موږ نه دي ورک کړي موږ خو یو مظلومان بېچارهګان خلک یو یعنې طالبان دلته نه دي راغلي ستاسو د کورو څخه هېڅ استفاده نه ده کړې زما د کوره څه چې زما په هغه خدای قسم وي چې دا ډمبر دوه ګټه بند شو که یا زما د کوره څه طالب ټک پر کړی دی یا زما و کور ته راغلی دغه مته دښمن یې کسات به زموږ څه ایښي وروره زموږ څه دغسې اوس مې ښځې پر ډاګ باندې دغه دي ناستې دي اوس به تکې عکاسي کوئ هم یې وکئ یعنې شیان مې ټوله در لاندې دي ټوله در لاندې دي او دغسې دي زما په هغه خدای قسم چې ما ورته یې پیدا کړي یو چې د لوږې څخه د کوچنیانو چې شی نه و ما سبوس راټول کړي د چرګانو د پسو دپاره چې پروت پر هغه باندې زما د کوچنیانو مور اوبه واچولې سربېره شلومبې پر واچولې دا کوچنیان ته یې کېښوله دغه زما اقتصادي حالات دي مجاهدینو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې وروره بس دغه دی چې الله دې برکت درکړي الله دې توفیق درکړي د دغو څخه مو خلاص کړي پر هر ډول باندې چې یې دا د هغه مطلب دا 10 کاله پر موږ دا خواري نه کښت که کښت وکړو دوی پیسې راسه ایښي که مو سرای جوړ کړي دوی پیسې راسه ایښي که مو جوړ کړي را باندې نړوي یې خو د دغو څخه مو خلاص کړي د دغو څخه مو خلاص کړي زیان تقریبا 10 لکه روپۍ زیان راوښتي و کټه پکښې وه دغه پیغام چې دوی به هېڅ موږ ته یو سپ راکړی وای دوی خپل د بچیانو ما د بچیانو هغه کوټلک را باندې ونړول دغه اصلي و نیستي د هغه وادېدله او که دې اوس مې عیال در پر در دی بچې ولاکه و نو هغه دغه خبر نه دی کړی دی دغه عملیات ترسره کړ چې موږ په دغه ورځ چې نوتلي وادېدل چې دا ورته راتلمه ما کوچنیان استوله موټر ته مې وخېجوله زه چې رالم دوی بیا د وخته دلته بیا ګرځېدې خونې یې بیا چپه کړي دي نه دي بلدوزر نه و داسې بلدوزر و چې دا روان به سو بالا درېدل یې لا نه وه دغه دیوال بیا دغسې وړي تاسو هغه دا چې خالق دا دی